د ایران او اسرائیل ترمنځ اوسنی تنګوالی یو پیچلی او ګواښونکی موضوع ده چې ډیری سیاسي، مذهبي او ستراتیژیک اړخونه لري. دلته تاسو ته په دې ویډیو کې د ایران او اسرائیل په اړه 15 جالب حقایق وړاندې کوم. لومړی، د ایران او اسرائیل تاریخي اړیکې. ایران دوهم هیواد و چې په 1950 زیږدیز کال کې اسرائیل په رسمیت وپیژنده. دوهم، د ایران هستوي پروګرام او د اسرائیل غبرګون. ایران ادعا کوي چې د هغه هستوي پروګرام د سولې لپاره دی، خو اسرائیل او لویدیځ ایران د اتومي وسلو تولید په تور تورنوي. اسرائیل په تیرو کلونو کې د ایران هستوي ساینسپوهانو او تاسیساتو په وړاندې ځینې پټ عملیات ترسره کړي، لکه د سټاکس نټ سایبر برید. دریم، د ایران د پروکسي ډلې او اسرائیل په سیمه کې اغیزه. ایران د حزب الله، حماس او حوثیانو په څیر ډلو مالی او وسلواله مرسته کوي. اسرائیل ادعا کوي چې دا ډلې د امنیت لپاره ګواښ دی او په منظمه توګه د دوی په زیرمو او مشرانو بریدونه کوي. څلورم، د هیڅ چانس یا نو فلای تیوري. اسرائیل د ایران په هستوي تاسیساتو د هوایي برید لپاره یوه پټه تیوري لري چې هیڅ چانس یا نو فلای بلل کیږي. پنځم، د سایبر جګړې ناڅرګند جنګ. دواړه هیوادونه په سایبر جګړه کې فعال دي. د ایران هیکرز د اسرائیل په زیربناو بریدونه کوي، په داسې حال کې چې اسرائیل د ایران په هستوي پروګرام بریدونه کوي. د سټاکس نټ وایرس 2010 یو مشهور مثال دی چې د اسرائیل او امریکا په ګډه د ایران د سنټریفیوژونو په وړاندې کارول شوی و. دغه و د ایران او اسرائیل ترمنځ 15 جالب حقایق. غواړئ چې همداسې په زړه پورې او جالب حقایقو څخه خبر شئ نو زموږ د یوټیوب چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. په یوه بله ویډیو کې به سره ګورو. د الله په امان.